که یو سړی خوراک وکړي څه شی وخوري ډوډۍ وخوري او بیا خوله کنګال نه کړي او مونځ وکړي دا مونځ صحیح دی او که نه مستحب طریقه دا ده مستحب چې کله سړی خوراک وکړي او بیا مانځله ځي نو خوله کنګال کړي د هغې دوه فایدې دي که د غاښونو کې څه اثرات د خوراک پاتې شوي نو هغه به صفا شي په بله ده چې د خولې نه به بین نه راځي ځکه شریعت وایي مسواک استعمال که کله چې مانځه ته ودرېږي د دې دپاره چې خوله صفا شي خو دا مستحب دی او چې مستحب وویلی شي څه مطلب شو که چا ونه کړو نو ګناهګار نه دی نو که چېرته چا خوله کنګال نه کړه او مونځ یې وکړو نو مونځ یې صحیح دی او په دې الحمدلله دلیل دی امام احمد بن حنبل حدیث راوړی صحیح حدیث دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یأکل عرقا من شاة ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې د ګډ غوښه یې وخوړه یو هډوکي نه غوښه وخوړه او بیا یې مونځ وکړو او خوله یې نه وه کنګال کړي بلکې اوبو له لاس هم نه وروړی په بل حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه هغه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى رسول صلى الله عليه وسلم یو پیر پی وڅکلو او بیا یې خوله کنګال نه کړه او نه یې اودس چاردام کړی د مونځ یې وکړو اودس یې له مخکې نه روغ نو دې حدیثونو نه دا مسله راووته که څوک خوله کنګال نه کړي نو مونځ یې څه دی مونځ یې صحیح دی او خوله کنګالول مستحب دی نو غوره طریقه ده چې سړی خوله کنګال کړي خو که څوک یې کنګال نه کړي او مونځ وکړي نو مونځ یې څه دی مونځ یې صحیح دی